اللهم محمدا في جميع أحواله ومحمدا اللهم صل عليه مع صحبه وآله أفضل صلواتك عدد معلوماتك دائمة بدوامك. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دویمه برخه. په تیره برخه کې مو تر دې ځایه پورې بحث کړی و چې کله کعبه شریفه جوړه شوه، بیا نو د دنیا له هر ځای څخه د کعبې شریفې د عزت او حج کولو لپاره خلک راتلل. خصوصا د جزیرة العرب څخه په ډلو ډلو خلک همیشه راتلل. حج او د الله تعالی جل شانه عبادت به یې کوئ. هر حال حج کېدی د کعبې شریف تعظیم او احترام کېدی. دا د الله جل جلاله قدرت دی چې د کعبې شریفې د جوړولو په وخت کې هیڅ انسان پر دې شاوخوا باندې د احترام په نظر نه و پاته، مګر کله چې کعبه شریفه جوړه شوله، الله و د کعبې شریفې ته دونه عزت او اعتبار ورکړي چې د هر ځای او د هر ملک څخه انسانان د حج دپاره ورته راځي. اوس نو کعبه شریفه معززه سوه او د ابراهیم علیه السلام دین نشر سو. توحید او د یو الله جل جلاله عبادت په خلکو کې شروع سو. ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین و او د ټولو عربو عقیده د توحید او وحدانیت عقیده وه. یوازې د الله جل جلاله عبادت په ټوله جزیرة العرب کې کېدی. هیڅ کافر او مشرک په جزیرة العرب کې نه و موجود. خو عمر تېرېدی څه وخت او زمانه پر دغه حال باندې د عرب پاته و، تر څو چې د خزاعه په قبیله کې د عمرو بن لحی په نامه یو نفر پیدا سو. خزاعه د عربو یو بله قبیله ده او دغه عمرو بن لحی د دې قبیلې رئیس او سردار ده. دغه عمرو بن لحی د جرهم د قبیلې سره چې په مکه مکرمه کې امیرانو جنګونه یې ورسره شروع کړل چې د کعبې شریفې تصرف او د مکې مکرمې امریت ځینې واخلي. د دغو دوو قبیلو په مابینځ کې ډېر لوی جنګونه پیښ شول، څو په آخر کې د جرهم قبیلې شکست او ماتې وخوړل او د مکې مکرمې تصرف او امریت د خزاعه ولاسته ورغلی. د دغو جنګو او ماتې په نتیجه کې د جرهم د قبیلې ډېر کسان د مکې مکرمې څخه د باندې ووتل او ځینې یې په مکه مکرمه کې پاته سول او دالته یې استوګنه اختیار کړه. مګر کارونه او امریت ټول د خزاعه. نو کله چې د جنگ په وخت کې د جرهم قبیلې په خپله ماته او شکست باندې پوه سول، نو یې وغوښتل چې د خزاعه قبیلې ته په مکه مکرمه کې تکلیف او مشکلات جوړ کړي او د دغه قبیلې ژوند ورتریخ کړي. غواړي چې دغه تکلیف او زحمت د اوبو د نه درلودلو په سبب ورته پیدا کړي. د مکې مکرمې د ښار عزت او عظمت، لویي او حرمت خو د کعبې شریفې په وجه و، خو د خلکو ژوند یې بیا د زمزم په اوبو و. که اوبه نه وي هلته بیا ژوند تریخ دی. نو جرهم قبیلې د خزاعه د قبیلې د ژوند د ترخولو دپاره د جنګ په وخت کې د زمزم ساه پټه کړه او هغه په مکه معظمه کې چې پرتې خزانې وې هغه یې ټول وڅا ته ور واچول چې په هغو کې یوه د سرو زرو وسۍ هم او څا یې داسې پټه کړه چې هېڅ علامه او نشانه یې نه سوه پاته. کله چې خزاعه په مکې مکرمې باندې مسلطه سوله او د مکې شریفې امریت یې لاسته راوړی، خو د زمزم د اوبو هیڅ اثر نه دی پیدا. نو مجبوره سو چې اوبه یې د مکې مکرمې د باندې څخه راوړي. د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې امریت ډېر وخت په لاس کې و او د زمزم څاه یې بیا هم تر پایه پورې نه دی پیدا کړی، ځکه هغه داسې پټ سوی او ښخ سوی و چې هیڅ پته او درک یې نه معلومېدی. څو په آخر کې بیا زموږ د نبي علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب صاحب بیا دا د زمزم څاه وکیندل. نو د هغه تفصیل به بیا وروسته راسي. دا د زمزم د څاه د پټېدلو قصه وه چې پر مکه مکرمه د خزاعه د تسلط په سبب جرهم قبیلې پټه کړې. پر مکه معظمه د خزاعه د قبیلې تسلط
تقریبا 300 کاله یا په بل روایت 1500 کاله پورې دوام درلود. خو په شروع کې د خزاعه قبیلې مشر او رئیس چې عمرو بن لحی نومېدی پر مکه مکرمه باندې عمومي رئیس او مشر او د ده د امر څخه هیچا سرکشي او نافرماني نه کوله. دغه عمر ډیر مالدار او سخي سړی و. د حاجانو خواړه یوازې ده برابرول او په خپل مال سره یې برابرول او حاجانو دپاره اوبه هم یوازې ده په خپل مال سره برابرول. او دا هم تاسې ته معلومه سوه چې د زمزم څاه خو پټه سوې وه، نو اوبه چې به د حاجانو دپاره راوړلې هغه یې د باندې څخه راوړلې. دغه عمرو بن لحی دومره معتبره سړی و په دې عربو کې چې هر امر یې د خزاعه پر قبیله او د مکې مکرمې پر نورو اوسېدونکو او پر حاجانو باندې او پر مختلفو قومو باندې داسې چلیدی لکه یو دیني او شرعي امر. هیڅ چا د ده د امر څخه نافرماني او سرکشي نه کول. یو وخت دغه عمرو بن لحی شام ته په سفر ولاړ او هلته د شام په حدودو کې یوه قبیله اوسېدل چې د عمالق قبیله ورته ویل کېده. دغه قبیله بت پرسته و، د بتانو عبادت یې کوي. خو تر دغه وخته عربو نه بتان پیژندل او نه یې د بتانو د عبادت طریقه ور معلومه وه، بلکې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام په دین. دغه عمرو بن لحی چې د عمالق قبیلې ته ورسېدی پوښتنه یې ځینې وکوله چې دا بتان چیشت؟ هغه ورته وویل چې دا الهه یعنې خدایان دي. کله چې پر موږ لوږه یا کاختي راسي دوی ډوډۍ راکوي، او کله چې یو قوم پر موږ حمله وکړي او جنګ راسره کوي دوی زموږ مرسته او کومک کوي، بارانونه راباندې وروي، او بالاخره دا یې هم پکې وویل چې الله ته مو نږدې کوي. عمرو بن لحی ډېر په تعجب کې سو او دا خبرې پر دماغ ښې ولګېدې، ځکه دوی په مکه مکرمه کې اوبو ته ډېر ضرورت درلودی. نو ویل یې ما ته هم یو بوت راکئ، ښایي چې زموږ مرسته او کومک به وکړي، ځکه چې په مکه مکرمه کې اوبو ته ډېر ضرورت موږ لرو. د عمالق قبیلې بت پرستانو چې د ځان ملګري پیدا کړل نو ډېر په خوشحاله شو. نو ده ته یې هم یو بت ورکئ چې هبل نومېدی. دا هغه اول بت دی چې جزیرة العرب ته راوړل شو. عمرو بن لحی دغه بت مکې مکرمې ته راوړی او په کعبه شریفه کې یې کښېښوی. خلک یې د دغه بت په عبادت کولو سره امر. خلکو هم د ده امر ومنی. اوس نو عمرو بن لحی د شیطان په لارښوونه نور امرونه صادروي چې هغه امرونه یې د توحید او د ابراهیم علیه السلام له دینه مخالف. او بیا عمرو بن لحی نور بتان هم جزیرة العرب ته راوړل چې دغه بتان یې الهه او خدایان بلل. عمرو بن لحی د عربو هره قبیله امر کړه چې د ځان دپاره د یو بت اختیار کړي او په کعبه شریفه کې به د هغه بت عبادت کوي. بیا بل امر صادر کړی، ویل تاسو خو په خپلو کورو او کلو کې هم عبادت کوئ، نو دا خبره نه ده صحیح چې بې له بتانو د مکې شریفې د بل شي عبادت وشي. نو هر چا ته دا لازمه ده چې د مکې مکرمې څخه یوه ډبره د ځانه سره واخلي او هلته په خپل کور او کلي کې د هغې ډبرې عبادت کوي. عربو هم دا امر ومنی او هر یوه د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او هلته به یې په خپل کور کې د هغې ډبرې عبادت کوي. حتی د هغې ډبرې عبادت یې تر داسې وخته پورې کوی چې په عربو کې توحید یو مخ ورک سو او د ابراهیم علیه السلام دین بېنمونې سو، خالي د بتانو عبادت پاتې شو. د عمرو بن لحی په امر سره په جزیرة العرب کې بت پرستي شروع شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دغه عمرو بن لحی په باره کې فرمایي: رأیت عمرو بن عامر بن لحی الخزاعي یجر قصبه فی النار. یعنی عمرو بن عامر بن لحی خزاعه مې ولیدی چې خپلې کلمې په اور کې کشولې. دا ځکه چې دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته یې تغییر ورکړي، نو خدای داسې سخت عذاب ورکړي چې په دوزخ کې خپلې کلمې کشوي. تر دغه د مخه ټول عرب پر توحید او د ابراهیم علیه السلام پر دین و، خو اول سړی چې د دوی دین او د دوی ملت یې په شرک او بت پرستي ور واړوي هغه د عمرو بن لحی. او بیا د حج او عمرې
و تلبیې ته تغیر ورکړئ. تر دغه مخه تر دې له مخه چې عربو کومه تلبیه ویل هغه داسې ویله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک، چې دا د اسلام او توحید تلبیه ده. خو عمرو بن لحی په آخر کې دا جمله د شرک هم پر زیاته لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک. او بیا د حیواناتو په باره کې پر عربو نور امرونه جاری کړل. هغه دا چې ځینې حیواناتو ته باید د احترام په سترګه وکتل سي او مقدس وبلل سي. د هغو څخه باید کارونه وانخیستل سي او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي او د ځینو غوښو باید چې نارینه وخوري او د ځینو دا باید چې ښځې وخوري او د ځینو حیواناتو غوښې او شیدې باید چې بې له میلمه بل څوک ونه خوري. چې د دغه حیواناتو د جملې څخه یوه ته بحیره ویل کېدل، بل ته حامی ویل کېدل، بل ته سائبه ویل کېدل او بل ته وسیله ویل کېدل او داسې نور نومان هم ورته کښېښول شول. سائبه هغه اوښه وه چې 10 لوڼې یا جونګیان یې پرله پسې زیږولي وای او په منځ کې یې نارینه جونګی نه وای، نو پر دغه اوښه نه څوک سپرېدی او نه یې بار پروړی او نه د هغې وړۍ شکول کېدې او نه د دغې اوښې شیدې بې له میلمه بل چا څښلی سوای. او که یې تر 10مې جونګۍ وروسته بله 11مه جونګۍ زیږولی وای هغې ته بحیره ویل کېدل. د هغې غوږ به یې ورچاکی او د خپلې مور سره به یې ایله که. پر هغې هم نه څوک سپرېدی او نه یې د وړیو څخه کار اخیستی کېدی او نه یې بې میلمه بل چا شیدې څښلی سوای. دا بحیره هم داسې وله لکه د دې مور. او وسیله هغه میږه وه چې 5 وارې به پرله پسې غبرګه لنګه سوه او هر وار به یې دواړه بچان ښځې یعنې وروی راوړي. په 5م وارې کې به چې نارینه وری نه و زیږولی بیا به هم وروی پیدا سوه نو دوی به ویل چې دا ورسېده، یعنې دې ته به وسیله ویل. وسیله هم رسېدلو ته ویل کېږي. تر دغه وروسته بل بچی چې به یې وزېږوی د هغه د غوښو خوړل به مشرکانو نارینهو ته روا و خو ښځو ته یې خوړل نه و روا. او که به بیا مردار سو یعنې په خپل مرګ به مړ سو نو ښځو ته به یې هم خوړل روا و او نارینهو ته هم. حامي هغه ځوان نر اوښ ته دوی ویل چې د ختلو په واسطه به پرله پسې 10 ښځې جونګیانې وزېږولې نو د ده د شا به خوندي سوه د بار وړلو څخه. حامي هم دا خوندي کېدلو ته ویل کېږي. نو د دوی به ویل چې دا حامي ده یعنې شایه د بار وړلو څخه خوندي ده او د ده د وړیو څخه هم چا کار نه اخیستی. په اوښانو کې به ایله و خالي د یو ضرورت لپاره. د مشرکانو د دې حیواناتو په باره کې چې دوی دا کم دین جوړ کړی و الله جل جلاله د سورة مائدې په 103 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله جل جلاله هیڅ یو د بحیرې د سایبې د وسیلې او د حام څخه نه دی ګرځولی، یعنی دا یې ستاسې دپاره شریعت نه دی جوړ کړی مګر هغه کسان چې کافران سوي دي پر الله ابتراغ او له ځانه څخه درواغ او باطلې خبرې تړي او ډېر د دوی څخه حق او باطل نه سره بېلوي او نه په پوهېږي. عمرو بن لحی داسې نور ډېر شیان دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښودل او په دوی کې یې رواج کړ. حتی نور بوتان یې هم کعبې شریف ته د الها په نامه باندې او د خدایانو په نامه باندې راوړل او نور لوی لوی بوتان چې کعبې شریف ته راوړل سول په دغو نومو سره یادېدل. اول ود نومېدی چې دا بوت د بني کلب د قبیلې دپاره او هغوی عبادت کوي. دویم بوت سواع نومېدی دا د حذیل د قبیلې دپاره او هغوی عبادت کوي. دریم بوت یغوث نومېدی دا د طوی د قبیلې او هغوی عبادت کوي. اهل جرش دا هم د دوی سره شریکان. څلورم یعوق نومېدی دا د همدان د قبیلې یا همدان د قبیلې او هغوی عبادت کوي.
پنځم نصر نومېدی چې د یمن دپاره و او هغوی عبادت کول. الله جل جلاله د دې بوتانو په باره کې په سورة نوح 23 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصلا دا بوتان د نوح علیه السلام د قوم بوتانو او مشرکانو هر بوت د یو خاص مقصد دپاره کړی خو دغه پخواني بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ سول. دا چې د دغو بوتانو څخه هر یو د عربو په یوه قبیله پورې خاص سو دا کار هم د عمرو بن لحی په امر وسو مګر هبل هغه بوت چې اول وار راوړل سو هغه د قریشو دپاره و او هغه عجبترین د الهو یعنې خدایانو د دوی په جمله کې ایساف او نایله دي. په دې بوتانو کې دوه بوتان دي چې ایساف او نایله دي. د دغو دوو بوتانو قصه پخوا پیښه سوې وه. هغه داسې وه چې ایساف د یو سړي نوم و او نایله د یو پیغلې نجلۍ نوم و چې دوی دواړه د یمن اوسېدونکي ول. دوی دواړه یو د بل سره ډېر مینه او محبت درلودی. ایساف د نایلې د پلاره څخه د نایلې غوښتنه وکوله چې دا ما ته راکړي په نکاح باندې خو د نایلې پلار د ده غوښتنه نه که قبوله. نو دوی په ناروا تعلقاتو باندې سره اخته ول خو یو ځای نسوی سره اوسېدلی. نو دواړو د راتلونکي حج په موسم کې د ملاقات وعده وکوله چې په حج کې به زه او ته سره یو ځای کیږو او سره وینو. د دې وعدې سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سول او په یو فارغه وخت کې یې د کعبې شریفه په شاوخوا کې زنا وکړه. اولا خو زنا د لویو ګناهو څخه ده او بیا کعبې شریفې ته نږدې. نو الله جل جلاله د دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول چې د ډبرو انسانان پاته سول او دې ته هم بت ویل کېږي. د هغه وخت د مکې شریفې حاکمانو دغه دوه بوتان د خلکو د عبرت دپاره یو پر صفا او بل پر مروه باندې کښېښو. ایساف یې پر صفا باندې کښېښوی او نایله بوت یې پر مروه باندې کښېښوی او قصه یې هر چا ته معلومه وه. عبرت به یې اخیستی چې دغو دوو نفرو کعبې شریف ته نږدې فحشا کړې ده او ډبره سول. نو پر دې قصه ډېر وخت تیر سو. هر څوک چې د دغو دوو ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر هغه به هم دلته ګرځېدل خو څوک په خبر و هغو به عبرت ځینې اخیستی. څو داسې وخت رالی چې هېڅ چاته بیا د دې ایساف او د نایلې تاریخ نه و معلوم. نو د عمرو بن لحی په امر دغه دوه بوتان ایساف او نایله د صفا او مروه څخه کعبې شریفې ته نږدې راوړل سول او خلک د هغو په عبادت باندې امر کړل سول چې د دغو دوو بوتانو عبادت هم عمرو بن لحی رواج کړی. دا د عربو پخوانی ژوند او دا د دغو مشرکانو الهه او خدایان ول. خو دغه د جاهلیت ژوند او لږ حالات چې اوس درته بیان سول دا د دې دپاره دي چې وروسته کې د نبي علیه صلات وسلام مبارک کم اسلامي کوششونه او د رسالت په دوران کې کومه خوارۍ د کښلي د هغه په واسطه باندې الله جل جلاله په ټوله جزیرة العرب کې هغه شرک او بت پرستي او خراب رواجونه او خراب اصلاحات هغه ټول الله جل جلاله نیست او نابود وګرځول. په راتلونکي بحث کې به دا ووایو چې یهودیت او نصرانیت و جزیرة العرب ته څنګه داخل سو. پر دې ځای باندې به زموږ بحث ختم کو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أفضل صلواتك عدد معلوماتك دائمة